السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې موږ تاسو اهل د درود کې، الله دې موږ تاسو ژبې په درود مشغوله کړي، الله دې په ورځ د قیامت موږ تاسو په اهل د درود کې راپورته کړي چې هغه ډېر درود ویونکي په هغه انسانانو کې دې الله موږ تاسو راپورته کړي. نن د سهار لمانځه بعد مې سفر و د کور پر طرف باندې، نو بیا په جده و په دې ځایو کې نه انټرنیټ کار نه کوي یا د سفر حالات وي، نو تهجد ټیم دی په مسجد حرم کې. الله دې د دې فضایل درود په برکت باندې ما او زما ټول اهل و پلار و مور و قریبان و شاګردان مخلصین استادان ټول اهل د درود وګرځي. الله دې موږ د درود په برکت باندې مجاورین همسایگان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په جنت کې. ابن حجر الهیثمی رحمت الله علیه مبارک په در الموضوع صفحه 80 کې یو روایت ذکر کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو پر ما باندې درود ډیر وایاست، ولی لأن اول ما تسألون فی القبر، هغه اول چې په قبر کې پوښتنه درڅخه کیږي، عني لازما پوښتنه درڅخه کیږي. په قبر کې څو پوښتنې کیږي؟ د الله جل جلاله د وحدانیت پوښتنه کوي چې رب دې څوک دی. په دومه مرحله کې د هستي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي، من نبیک، نبی دې څوک دی. او که څوک ډیر درود وایي نو په قبر کې بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رابطه وي، او پر حالت زکندن به هم ایمان تیر کړي. الله دې موږ تاسو اهل د درود جوړ کړي. الله جل جلاله دې موږ تاسو محبین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي. د خدمت مقصد مهم دا دی چې خلق که محبت ورزده کو، خپل محبت وکړو، او الحمدلله په زرهاو انسانانو زموږ د فضایل درود په برکت باندې عاشقان سوي دي، درود ډیر وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت ډیر سوی دی، محبت اضافه سوی دی. داسې ډېر انسانانو په مدینه منوره کې پراته وله، خو ګرځېدو سر نه خلاصوه چې دا بیانونه اورو. اوس موږ داسې احساس کوو چې موږ په بل ژوند کې روان یو، نوی ژوند شروع سو. یو وخت خو له یو چا راته ویلو لکه اوس چې نوی مسلمان سوی یم، دونه فرق مې کړی. نو الله دې ما ته د درود بدله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاورت راکړي سره له ټولو شاګردانو. کوم مقام چې الله موږ ته راکړي د دې فضایل درود د بیانولو په وجه باندې مقام و درجې خامخا الله راکړي، ځکه په خلقاو انسانان مو په درود مشغوله کړل. دا اوس د 20 په ختم کې تاسې د نتایج ولیدل چې درود شریف ختم څونه ویل سوي، خو د انسان له سوچ او له فکر څخه دا خبره لوړه ده چې دونه عظیم ختم الحمدلله شاګردانو وکړي چې هغه دي 1500 لکه و 40 لکه و 40,000 لس واره درود شریف ویل سوی دي. دا په یوه ختم کې دا لازم یو مقام و درجه الله بنده ته ورکوي. هغه دی الله ماته مجاورت همسایګلوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړي سره له دې خپلو شاګردانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره صحابه کرامو ډېره مینه درلوده، دومره مینه صحابه کرامو درلوده چې انسان ورته حیرانیږي. په هغو کې ام مستح په نامه یو صحابیه ده. کوم وخت چې بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پر یو سفر ولاړه، په اوښ باندې دی یو کوچني کجاوه جوړوله، په هغه کې به بیا دا ښځې کښېنستلې یا به سپین ږیرې کښېنستل. نو هغه بیا راکښته کله زنانې بې ځینې راکښتې شولې. نو یو ځای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دوی واړول، شپه یې وکوله سهار خواته، یا د شپې بیا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داسې تېره سوې ده د ضرورت وخواته. دلته صحابه کرامو قافله رئیس ولدي چې هغه کجاوه راواخیستل چې هغه
پر اوښ باندې یږدي. عایشه رضی الله عنها په هوا کې ډنګره وه. د دې دا فکر چې پکې ده عایشه رضی الله عنها مبارکه چې راله صحابه کللي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کللي دي بس کښېنستې پر هغه ځای باندې ځای پر ځای باندې کښېنستې. انو دا مبارکه وایي ما فکر وکړ چې ویې خواته مزه په مشکل کې واقع کېږي. یو صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د قافلې ملګری کړی و چې د قافلې وروسته راځه چې قافله مخ ته ولاړه چې ته له چا لخوا راځه که یو شی پاتې سوی هغه راخله. هغه مبارک چې رالی یو تور شی پروت دی که جواب خو نو نسته. بیا عایشه رضی الله عنها مبارکه ناسته د چې توره شپې حالت دي چې ورته رژندي چې غږ یې پر وکړي څوک یې هغې ورته وویل ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها یم صحابیه وه انا لله و انا الیه راجعون. بس اوښ یې ښې کوي اوښ یې پرېږدی دې ته پسپرس بس هغه د اوښ تنه ونیوئ تر مدینې منورې پورې بیا خبره هم نه ده ورته کړې چې ته څنګه پاتې سوې څنګه خیر خو چې مدینې منورې ته رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته خبر سو بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها پاتې سوې ده پر لار باندې اوازه سو د غون واده سره ورسېدل هغه د عایشه رضی الله عنها راله پلانکي صحابي سره ملګری ده راله دلته منافقینو اوازې واچولې ول هو پلانکي صحابي الیعظم بالله زنا ورسره کړې ده الیعظم بالله. په دې کې بعضې مسلمانانو ناخبره و هغه دوه خبرې واورېدلې هغه هم تر خولو دا خبرې راووتلې پر لار باندې دا واقعه پیښ شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څومره دیغ سو صحابه کرام څومره دیغ سول صدیق راتنو څومره دیغ سو او واقعه بیا انشاءالله مفصله درته بیان خو دلته زموږ هغه د محبت کیسه پکار ده دا د عایشه رضی الله عنها د براءت او د پاکوالي کیسه بیا انشاءالله درته بیانوم. نو عایشه رضی الله عنها مبارکه وایي زه چې رانه مریضه سولم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډول د پخوا پر چم پوښتنه او مهرباني نه راباندې کول زه هم نه پوهېدلم چې څه پېښه ده. نو دا وایي موږ ټټیانې نه درلودې په یو اصطلاح ګابند مو نه درلودې چې دا زنانه یا مردانه بولي کې کوي. نو د ورځې نه سوی وتلی نارینه به و د شپې به داسې سارا و دښت ته ووتو. نو دا مبارکه وایي یوه ورځ د شپې موږ ووتلو د زورتو خواته ووتلو زه و ام مستح وه. نو کوم وخت چې موږ ووتلو د ام مستح وشوېدله نه ده چې وزاریږي پښه یې دغه سوله او تر یې سوله دې ښه راوکولل تعس مستح هلاک داسې مستح المال وه شرای ولیکئ مستح ته شرای ولیکئ ولې شرای ورته کوي آیا تنه خبر آیا تنه خبر چې مستح هغه د اهل بدر څخه دی بدر ته تللی دی تشکنځل ولې ورته کوي د هلاکت شرای ولې ورته کوي فقالت دې راته ویل آیا تنه خبر د به تا کې څنګه خبر کړی د دې هلاک سي د دې سترګې ووځي ما ورته ویل څنګه څه پېښه ده وما قال څه ویلي دي وایي دې راته وویل چې دا خو چې کومه ورځ ته پاته سولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره نسوي ملګرې پاته سولې دلته په مدینه کې د اوازه ګټه سوې ده چې الیعظم بالله هغه صحابي زنا کړې ده د بیا عایشه رضی الله عنها دا وایي زه دلته خبره سوم ان وای نو ورپسې مریضه سولم او واقعه بیا درته بیانو قرآن عظیم شان نازل سو د دې په پاکي کې چې هیڅ نه ده پېښ هیڅ نه ده پېښ سوی دا د منافقینو اوازې دي او بعضې خلک ناخبره دي د اوازې خپروي منافقین کستان خپروي هغه چې نه دي خبره هغه د خپل ناپوهۍ څخه خپروي بیا قرآن نازل سو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زړه کې څه راګرځېدل ول الله ډېر مهربانه ذات دی د خپل مخلوق عیب ورپټوي دی نه چې څه پېښه سوي وایي الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام راواستاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ویل هغه صحابي چې له دې سره ملګری و
هغه ته دا درختې ته وخېژي خورما راټک وه هغه صحابي چې درختې ته وختې لنګ یې اغوستی و باد راواولتې لنګ یې پورته سو جبرائیل اسلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ورته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې ورته وکتل د هغه صحابي دغه د شهوت ځای یو مخ نه و جبرائیل اسلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ویل د زړه څه دا کیسه وباسه هېڅ نه ده پېښ دغه صحابي مورزاده دغه یې کړی دی چې د شهوت ځای نه لري نو بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ډېر خوشحاله سو نو دلته واقعه بیا انشاءالله مفصله درته بیانومه دلته د دغه ام مستح محبت څومره ډېر ګوره د بیبي عایشې رضیالله عنها د کیسې په خاطر باندې خپل زوی ته شراوې کولې ول دی د در په در رسېدی دی هلاک سي هغه زوی مسلمان و صحابي و بس په سهو و په ناپوهي کې د خبره ځین سوې وه هغو ته بیا الله عفو وکوله پاته منافقین چې شول هغه به یا بیا مردار سوي یا به تښتېدلي نو د دغه صحابیې مبارک کې دومره ګوره محبت ډېر و چې د عایشې رضیالله عنها مبارک په واقعه کې یې خپل زوی ته شراوې کولې آیا اوس به تاسې خپلو اولادو ته فکر وکړئ د خپل اولاد که پر هر چا ملامت سي د مور شرا نه ورته پیرزو کېږي خپل اولاد که هر څونه بد سي په دغه صحابیې نه الله جل جلاله د رسول په محبت کې د الله جل جلاله د رسول په محبت کې خپل زوی هېڅ باله هغه ته بې شرایو کول ما زوی دی هلاک څه دی ولې دا خبرې ولې دا خبرې ته خوله راوتلي دي ولې کړي حالانکې هغو صحابه کرامو بیا راغله العذر یې وغوښتې موږ نه وو خبره موږ ته پلانکي ووایي منافق ویلي وه نو دا د صحابه کرامو محبت و الله جل جلاله دی صحابه کرامو محبت اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کېږي چې من نبي و که نبي دې څوک دی که نارینه وي که زنانه یې د نبي پوښتنه ځینې کېږي ستا نبي څوک نو که تا په دنیا کې محبت درلودی نو هلته به داسې ورته ووایه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم سيدنا ونبينا وشفيعنا وأولانا وسندنا وسيدنا الله دې زموږ مور و پلار اهل زموږ ژوند د ده تر نامه قربان کړي الله جل جلاله دې محبت را نصیب کړي الله جل جلاله دې مو د ده په محبت باندې وبخښي الله دې دومره محبت و شغل د ده را نصیب کړي چې پروته ناسته ولاړه ټول په ذهن په تصور کې مدی نو ښه مبارکه روژه تېره سوه ښه مبارک اختر تېر سو موږ ډېرې دعاوې محترمینو درته کړي دي هر هغه څوک چې زموږ بیانونه اوري دعاوې مو ورته کړي دي زما سره ستۍ ملګري ده ما نور تاسو ته هېڅ نه در کړي ما صرف او صرف محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عشق او د اصحابو او د اهل بیتو او د سلف صالحینو محبت در ښوولی دی د دې نفع او ګټه او د دې ثمره به بیا په قبر کې معلومیږي په دنیا کې خو اوس خلک په هغه ګټه پسې پسې چې ګټه یې معلومه وي ښکاره وي ډېر وي زموږ د ایمان ګټه هم پټه ده د عبادت ګټې مو هم پټې دي دا ګور موږ ته یوه میاشت روژه ونیوله ډېر خلک به ستړي وه ډېر به کې تږي وه ډېر به کې وږي وه خو موږ ته کمه ګټه وسوله زموږ جیبو ته روپۍ وولیدې زموږ عمرونه په زیات سوله کمه ګټه خو هغه ګټه باندې موږ ایمان لرو چې هغه پټه ګټه ده چې په قبر کې ده دغه څلور کونجه قبر نه چې دا د خاورو
د ډبرو د شګو کور دی. دې ته چې مو ورشوه کړي بیا به د رمضان د میاشتې ګټه او نفع او ثمره موږ ووینو چې هلته موږ ته د جنت د باب الریان دروازه راته خلاصه سي، هلته به بیا موږ ته اندازه معلومه سي. نو دغه رنګه زما د ملګري ګټه هم اوس نه در معلومېږي چې که پنګ کې قبر چې وسولاست بیا به د دیوبندي د خدمت ثمره او د دیوبندي د ملګري ثمره هلته در معلومه سي. الله دې موږ تاسو ټول اهل درود کړي. نو دعاوې راته کوئ. سفر په مخه دی چې الله جل جلاله سفر اخرنی سفر نه کړي. الله دې بیا بار ورته راولي. الله دې مرګ ژوندلی راکړي. محترمین، زما خپل د حرمین شریفین سره ډېره مینه ده، ډېر محبت ورسره لرم. څوم بې ادبه یم، یو سپی له سپیانو یم، ګرځم دلته ولکه مې تر اوسه د سړي فکر و ځان ته کړی چې زه دې سړی یم. الله دې مې سړی کړي. بس خو دعاوې راته کوو چې الله مې قسمت بار وکړي او الله ادب را نصیب کړي. او په دې ځای کې چې کم ادب دی له دې ځای سره او کم احترام دی هغه ما نه دی کړی. الله ته هم دغه لاس پورته کوم. ربه زه خو عاجزه یم، ګناهګاره یم. هغه بندګي یا هغه عبادت ما نه دی کړی چې له دغه تورې بیتې سره مناسب دی چې موږ څنګه دلته وګرځېږو. صحابه دلته څنګه ګرځېدل، دلته اوس موږ یخې زمزم اوبه ایر کنډیشنان پنکې چالانې دي، لا دومره موږ په دین کې سستي کوو. دا صحابه کرام مبارکانو چې بله څښو طواف کوو پر شګو باندې په ریګو ریګ واوه او ګرمي به وه، د زمزم اوبه یې په سولغو راکښلې. دلته به د هغو دومره غازمې طولاني سجدې کولې. دعاوې راته کوو چې الله ادب را نصیب کړي، الله د عبادت توفیق را نصیب کړي. الله جل جلاله دې مرګ د لې را نصیب کړي. دغه د والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه.